دجال با د پاکستان ناراضي د دجال نوم به تاسو ډیر اوریدلی وي خو حقیقت به مو نوي اوریدلی د انسانیت تر ټولو خطرناک فتنه چې د قیامت نه مخکې به دا فتنه ظاهریږي خو دا قصه نه ده یو تریخ حقیقت دی نن به زه تاسو ته دا ثابتوم چې دجال به د پاکستان نه روزي په صحیح حدیثونو کې راغلی دي چې دجال به د خراسان نه روزي او د خراسان حدود نن سبا د افغانستان، ایران او د پاکستان په سیمو کې پراته دي. نو یو حدیث ته تاسو به بار بار اوریدلی وي او د هغه حدیث مفهوم داسې دی چې یو ځل پیغمبر علیه السلام په یو غټ محفل کې ناست او په دغه ټیم کې یو عیسائی راغی د اسلام قبلولو دپاره. کله چې هغه اسلام قبول کو نو پیغمبر علیه السلام ته یو قصه شروع کړه چې زه او زما سره څو کسان د عرب د مشرق په طرف باندې روان شو. مونږ یوې کشتۍ ته وختو په سمندر کې مو سفر کولو او په دغه ټیم کې د سمندر حالات بدل شو. اچانک یو طوفان راغی او باران راغی. زمونږ کشتۍ ګډه وډه کړه او دومره خطرناک طوفان و چې زمونږ کشتۍ د قابو نه بهر شوه او هغه په یو طرف باندې روانه شوه او مسلسل روانه وه. یوه میاشت پکې ووتله خو یوه میاشت بعد مونږه د سمندر طرف ته یوه جزیره ویل ده. کله چې مونږ هغې جزیرې ته داخل شو نو زمونږ ملاقات د یو عجیبه مخلوق سره وشو او کله چې زمونږ ملاقات د هغه عجوبې سره وشو نو هغه د رنګ نه توره وه، مکمل د ویښتو نه ډکه وه او ډیره زیاته بدشکله وه. نو مونږ د هغې عجوبې نه تپوس وکړو چې ته څوک او دلته څه کوې؟ نو هغې راته وویل چې زه جساسه یم خو ما پرېږدوه دنده یو کس دی د ډیر وخت نه ستاسو په انتظار کې دی، تاسو راځئ د هغه سره میلاو شئ. او کله چې مونږ هغه ځای ته دننه ور داخل شو نو هلته یو سړی و او هغه په زنځیرونو باندې تړلی شوی و. زمونږ نه یې په زوره زوره د 3 سوالونو پوښتنه وکړه. وړومبۍ پوښتنه یې رانه دا وکړه چې ما ته د بیسان د ونو په هکله باندې ووایه چې په هغه ونو کې فروټ کیږي هغه شانتې زرغونې دي. نو ما ورته په جواب کې وویل چې هغې کې خو بېشانه فروټ کیږي او هغه شانتې زرغونې دي. نو هغه راته وفرمایل چې ډېر زر ده دغه فروټ به ختم شي، دغه ونې به مکمل وچې شي. او د هغې نه بعد یې دویم سوال رانه داسې وکړو چې په تبریا لیک کې اوبه شته او که نه وچې شوي دي. نو ما ورته وفرمایل چې په هغې کې ښه ډېرې اوبه دي. نو هغه وویل چې ډېر زر ده دغه اوبه به هم وچې شي. نو بیا یې رانه دریم سوال داسې وکړو چې ما ته د هغه پیغمبر په هکله باندې ووایه ځان ته چې د اخرې زمانې پیغمبر وایي هغه تر ننه پورې څه کړي دي. نو ما ورته وفرمایل چې هغه د مکې نه مدینې ته هجرت کړی دی. نو د هغې نه بعد یې ما ته ویل چې زه دجال یم او ډیر زر ده چې زه به راخلاصېږم او په پوره دنیا باندې به ګرځم سوا د مکې او مدینې نه. او کله چې تمیم الداري دا قصه ختمه کړه نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې دجال نه د یمن په سمندر کې دی نه د شام په سمندر کې دی، دجال په مشرق کې دی، دجال په مشرق کې دی او 2 ځلې مشرق ته ګوته ونیوله. اوس که تاسو دې ته سوچ وکئ کله چې د تمیم الداري نه کشتۍ ګډه وډه شوه او هغه مشرق طرف ته روانه شوه نو مشرق طرف ته دغه جزیرې دي، یمن دی، شام دی او د پاکستان استوله آیلینډ دی. نو پیغمبر علیه السلام په دې باندې کلیر کټ ووی چې دجال نه د یمن په سمندر کې دی نه د شام په سمندر کې دی، دجال د مشرق طرف ته دی. او کله چې مونږه تحقیق وکړو او د مدینې نه مشرق طرف ته نیغ راشو نو دغه استوله آیلینډ راځي. او اوس دغه دلیل هم ثابتېږي که مونږ او تاسو فکر وکړو کله چې جساسا تمیم الداري او هغه کسان دننه بوتلو نو هلته هغه ټیمپل چې په کوم ټیمپل کې چې دجال تړلی شوی و نو که مونږ سوچ وکړو نو په نورو جزیرو کې بالکل نه هغه ټیمپل شته نه هغه مندر شته خو په استوله آیلینډ کې دغه ټیمپل موجود دی. اوس به ستاسو په ذهن کې دا سوال راځي چې 1400 کاله مخکې تمیم الداري چې تللی و نو دا مندر به اوسنی نه وي؟ نو نه، د دې مندر تقریبا 2000 کاله شوي دي. او که مونږ تاسو فکر وکړو په دغه استوله آیلینډ کې دا کم مندر چې دی په دغه مندر کې دا کم بوت چې دی دا د کالی ماتا په نوم باندې یادیږي.
نو د استولا آیلینډ په دغه مندر کې کالی ماتا په نوم باندې چې کوم بوت دی نو دغه بالکل د شکل نه بد شکله دی، د رنګ نه تور دی او ویښتان پې ښه ګڼ دي. نو اوس تاسو په ذهن کې دغه راغلو چې کالی ماتا څوک دی؟ دا هم هغه جساسه دی، لکه څنګه چې تمیم‌الداري د یو عجیب مخلوق باس کړی و. او که اوس هم تاسو استولا آیلینډ ته لاړ شئ نو تاسو دغه کالی ماته وینئ، نو دا بالکل د جساسۍ په شانتې ثابتېږي لکه څنګه چې تمیم‌الداري ذکر کړی و. نو اوس د دې نه دا ثابتېږي چې دجال به د استولا آیلینډ نه راوځي. دا د پاکستان هغه جزیره ده د کومې جزیرې ذکر چې مونږه د دلیل په رڼا کې وکړو. او الله دې وکړي چې مونږ ټول مسلمانان د دجال د فتنې نه په امان کې شو.